واک ته د اسلامي امارت تر رسېدو وروسته د ملګرو ملتونو له لوري د افغانستان په اړه په لوړه کچه ناستې شوې چې ډېری وخت پرې نیوکه همدا وي چې یوازې تر خبرو پورې محدودې وي. سره له دې چې پر دغو ناستو کې پر یو شمېر موضوعاتو بحث او پرېکړې له اسلامي امارت څخه غوښتنې موجودې وي، خو بیا هم هغه ډول پایلې نه ورکوي چې څومره ورته تمې وي. تازه یو ځل بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه ناسته کړې چې تر ډیره له اسلامي امارت سره پر تعامل ورټوله وه. دوی پر اسلامي امارت لګول شوي بندیزونه 14 میاشتو نورو لپاره هم غځولي او دغه راز بیا یې افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې. خو پوښتنه دا ده چې د افغانستان په اړه دا ډول ناستې د کوم درد دوا دي؟ په تیرو 3 کلونو کې دا ډول ګڼې ناستې ترسره شوې، مګر د افغانستان لپاره یې ګټه په څه کې وه؟ نړۍ او امارت ولې د خبرو یا شعار پر ځای د عمل میدان ته نه وردانګي؟ درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، تاسو تودې خبرې ګورئ. زه فرید الله محمد یم. د همدې موضوع د څېړلو لپاره د بحث درانه ګډونوال مو دي د سیاسي چارو کارپو معین ګل څمکنی صاحب، همداشان د سیاسي چارو کارپو سید عبادالله صادق صاحب او همداشان د پوهنتون استاد او لیکوال استاد محمد ناصر شفیق صاحب. د بحث درنو ګډونوالو ستړي مه سئ، ښه راغله. استاد پیل له تاسو څخه کوو. د ملګرو ملتونو ناسته د افغانستان په اړه اوتون بایوا هم وینا ورته وکړه، بشري حقونه نور دا ناستې پر څه معنی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمدي صاحب تاسو ته، ښاغلي صادق صاحب ته او ښاغلي څمکني صاحب ته، ستاسو د تلویزیون درنو لیدونکو تخنیکي همکارانو ته نیکې هیلې لرم. سلامونه وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. هغه مشهوره خبره چې آمدن نشستن گپ زدن و برخاستن، آمدن نشستن گپ زدن و برخاستن. د ملګرو ملتونو د دې پرله پسې ناستو نه د افغانستان ولس ته کومه ګټه رسېدلې او نه د اوسني حاکمیت مسؤلینو ته کوم داسې پیغام ورسول شوی چې عیني واقعیتونه درکولو سره د ملت هغه ستونزې او کړاوونو لپاره د حل لاره ولټولی شي. د ملګرو ملتونو بېلابېلې ناستې چې لکه تاسو په خپله مقدمه کې وویلې چې هر ځل راځي او کینی او بندیزونه تمدیدېږي، لګول کېږي، نو آیا د افغان ولس د نجونو زده کړې څه اغېز پرې پرېوته؟ آیا زموږ د ځوانانو لپاره د کار د زمینو د برابرولو او د دې هېواد نه د ځوان نسل د وتلو دغه طوفان چې هره ورځ دی په دې څه اغېز پرېوته؟ ځکه کله که د ملګرو ملتونو یوه لاره ممده او کارآمده نه اوسي نو بیا بدایلو باندې فکر کول پکار دي. صحیح. کوم هیواد کې چې اقتصادي فقر دومره دی چې زموږ ځوانان د بیکارۍ او هیوادوال په ټوله کې د کار د نشتون له امله ځي بهر ته او سختې په ځان باندې ګالي، خو په هغې کې یو لامل دا دی چې زموږ پیسې منجمدې دي. په هغې کې یو لامل دا دی چې هغسې مرسته چې د نړیوالې ټولنې نه توقع کېږي هغه هم نشته. نو یوې خوا د نړیوالې ټولنې بابیزه ناستې، له بلې خوا د امارت او د حاکمیت یعنې غوږ اورېدونکي موقف، یعنې په دې معنی چې هغه څه چې د افغانستان د خلکو غوښتنې دي که چېرته د ملګرو ملتونو اداره د امریکې یعنې ویان دی او د هغې انعکاس کوي د هغې د غوښتنو، خو ځینې غوښتنې خو د دې ولس خپلې حقه غوښتنې دي چې هر څوک غواړي چې راتلونکی روښانه وي، که هغه په سیاسي ډګر کې، په اقتصادي ډګر کې، په ټولنیز او اجتماعي او اخلاقي ډګر کې. خو دلته کتل کېږي چې تر اوسه پورې زموږ د ځوانانو د کار زمینه نشتون د هغوی لپاره د سیاسي مستقبل د نه معلومېدو او د یو اساسي قانون په توګه باندې ملي وثیقې نشتون دا خپله د ولس او د حکومت ترمنځ فاصلې ایجادولو یو لاره ده. نو که چېرته ملګري ملتونه هسې مانور ترسره کوي، موږ باید خپله فکر کوئ چې مانور ترسره کوي؟ زه فکر کوم داسې یو مانور دی چې تر اوسه پورې پرې افغانان پوه نه شو، یا پوهېږي خو دوی پرې ځان نه پوهېږي. ځکه کیدای شي که د ملګرو ملتونو مواقفو کې لکه څنګه چې هغه مشهور متل دی چې کسی نان می ته فرمان می ته،
د ملګرو ملتونو اصلي پرېکړه د امریکا د کړکۍ او د هغې د تمویل له لارې نه کېږي، نو کیدای شي د امریکا د اوسني حاکمیت سره مانور وشي او دوی هم مانور کوي، خو دې مانور کې دا ولس نور بالکل دې حد ته ورسېده چې د مایوسۍ حد ته رسېږي. پکار دا ده چې موږ هغه غوښتنې چې که څه هم د ملګرو ملتونو او امریکا یې په خوله وایي خو هغه سره غلبیل کو، سره یې جلا کو. که فرق د ټول شموله حکومت غوښتنه داسې چې هغه تېر ناکاره خلک چې دې وطن کې د بحرانونو د زېږولو لپاره مثلا هغوی واکمنۍ وشرمولې، ولسواکي وشرموله، که د هغې سره حکومت جوړول وي خو دا امارت څه چې ملت هم نه مني و ملګري ملتونه او امریکا باید په دې پوه شي، دا پیغام باید والي. او که مقصد دای چې علی الاقل رښتیا ملي وثیقه کې د هغې په رڼا کې د خلکو د اتباعو په توګه حقوق، د دولت واجبات، د ولس واجبات، د دولت حقوق او په همدې کې د سیاسي تنوع د لارې لپاره یو لاره خلاصول، نو بیا دا د ملت غوښتنه ده، باید امارت هم دې ته غوږ کېږدي. کور دی آباد. مننه صادق صاحب، ستاسو په رنګ باندې د ملګرو ملتونو دا ډول ناستې څومره د افغان ملت درد دوا کړی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن محمدي صاحب تاسو ته درون استاد او څمکني صاحب ته ستاسې لیدونکو او اورېدونکو ته سلام او درناوی. وعلیکم السلام. یقینا دغسې غونډې ملل متحد دی که په دوحه کې کیږي، په ملل متحد په مقر کې کیږي، په نورو هیوادونو کیږي، د افغانستان په تړاو کیږي. له بده بخته باید ووایم چې کاشکې اول خو د امنیت شورا دا نوم د امنیت شورا نه وی، دا د جګړې د شورا په نوم باندې دا نوم وی، دا به ډېر ښه وی. یعنې برعکس وای؟ یعنې برعکس وی، دا به ډېر ښه وی. او ملل متحد دا د ملتونو د راغونډې ځای نه وی، بلکې دې ته م ویلي وی چې دا څنګه چې ورته استاد اشاره وکړه چې نان مې ته فرمان مې ته، دی هر څه ورکوي او د دوی په اشارو باندې چلیږي. د امنیت شورا ته تاسې وګورئ چې 5 لوی دندې لري چې نړیوال سوله، ثبات او امنیت لپاره باید کار وکړي. دوی باید تحریمونه وضع کړي، دوی باید د نورو هیوادونو چې کوم په منځ کې خپل جنګ کوي د هغوی دپاره د سولې او د سوله ساتي ځواکونه ولیږي، او که چیرته کوم متخاصم هیواد وي نو د هغې سره مستقیما په جګړه کې ښکېل شي. دا اوس چې کوم په سوریه کې جګړه ده او د بشار الاسد مرسته چا کوله؟ د امنیت شورا یو لوی غړي کوله. بله ورځ د داعش په مقابله کې دا جګړه چا کوله؟ امریکایانو په نوم باندې، د هغې په نوم کېدله او روسانو ته وویل چې تاسو دا جګړه داسې نه شئ کولی. ته چې وایې چې زه د ځمکې لاندې ستن ینم، خلک ستن نه، ته لوی لوی قطارونه نینې، نو هغه پې حمله وکړله. دلته په افغانستان کې چې روسانو حمله وکړله، دا د امنیت شورا یو لوی غړی نه و؟ دا ملل متحد چیرته و؟ دوی د بابرک کارمل یا د هغې د حامیانو او د حزب دموکراتیک خلق افغانستان د هغه وخت د حاکمانو مرسته کوله. یعنې د امنیت شورا یو لوی غړی او دا یو لوی رکن دی، دا 5 هیوادونه چې دا دایمي غړي دي. د ویټو حق هم د ویټو حق هم لري چې دا یو ناروا حق دی چې دوی ځان ته راغستی دی. نه جمهوري دی، نه سیاسي دی، نه اخلاقي دی، هیڅ شی نه دی. یعنې د دې 5 هیوادونو نه علاوه نور دا ټول هیوادونه په دې باندې اعتراض کوي چې دا کوم ډول حق دی چې ستا په حق کې منفي وي، یا ستا د یو غړي یا د دې 5 واړو، بیا د دې نه استفاده کوي. نو دوی په دې 4 شیانو کې دوی د تحریم ډېر تکړه دي، تحریمونه څنګه وضع کړي. دوی د دې ډېر تکړه دي چې په کوم هیواد باندې قهرامیزه حمله وکړي، لکه په افغانستان چې وکړه، په سوریه چې وکړه، په عراق چې وکړه، په یمن چې کوي، یا بس په نورو هیوادونو باندې. دا اوس په فلسطین کې څه روان دي، دغه لوی زبرځواک دی، دا د یو وړوکي چې په رسمیت هم اسلامي هیوادونو څه پیژندلی څه نه دی پیژندلی، ملاتړ یې کوي، اول ته په زرګونو انسانان له منځه ځي. دا څه ډول د امنیت شورا ده؟ دا ملل متحد څه ډول پریکړې کوي؟ دا اول یو بام دو هوا کې روان دي. نو کوم شی چې دوی ورته ووایم چې د ناامنۍ شورا په دې معنا چې کوم ځای کې جګړه ده د دوی به پکې لاسي، په کوم ځای کې جنګ دی، په کوم ځای کې ناخوالي دي، په کوم ځای کې کشت او خون دی، د یو بدماش، د یو غدار، د یو قاتل، د یو جاني سره په څنګ کې ودرېږي او د مظلوم ملت په مقابل کې ولاړ دي. هغه ملل متحد هم دا غږ کولی شي. هلکه یو نفر چې یو ځای کې پوزه یې خو د ټولې دنیا دغه 5 هیوادونه د دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته چې تاسې هم د ویټو حق د ځان سره وساته، هم د امنیت شورا شولی، 5 دایمي غړي هستئ، 10 نور غیر دایمي دي چې هغه د عمومي مجمع له طرفه په کال کې یو ځل دوی راغونډېږي او مثلا دغه 10 غړي ټاکي. څه هم کړي د جهان لپاره.
اوس خو په جهان کې امن راغلی، سوله راغلی، ټیکاو راغلی، د انسانانو حقوق په ځای شوي دي خو نه دي په ځای شوي. نو ځکه مې ویلې چې دا د امنیت د شورا په نوم باندې د نامنۍ شورا کور دی آباد. څمکنی صاحب د امنیت شورا ناسته سوې ده او په ګڼو مسایلو باندې بیا هم هماغه خبرې دي. تاسو دې ناسته ته په څه ګورئ تر دې وړاندې چې جزئیاتو ته راسو؟ مننه د لوی بخونکي مهربانه ناپنما تاسو ته او صدیق صاحب ته همداسې قدرمنو استاد ته او لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. وعلیکم السلام. نو دغه ناستې خو مو ډېرې ولیدې چې ناستې وي دا 3 کاله یې کوو. دا 3 کاله یې کوو د افغانستان پر سر باندې وي خو کومه داسې ملموسه نتیجه یې نه ده ورکړې. نو دوی د ځان دپاره هر نوع حق ورکوي چې هر څه د دوی د برنامو مطابق وي هغه کار کیږي. نو داسې ناستو ته موږ زه خو په خپله تر څو پورې چې نتیجه ورنه کړي حتی ډېرې د مواد هم نه مطالعه کوم ځکه چې په یوازې د دې چې موږ ته یو سکون روکړي موږ ته یو ستونزه په ذهني پیدا کوي چې دا څنګه موضوع ده. په هر حال که د بل نه پوښتنه کړو ځان نه باید پوښتنه وکړو. نو دغسې ناستې چې کېږي په هغه کې نه تنها چې د افغانستان په مقابل کې دوی جدي دریځ نیسي لیکن هغه خپل مکلفیتونه هم بیانوي. فرض که د بشري حقوقو مسله ده همدغسې د اړمنو سره مرستې دي، تعامل دی. خو په ضمن کې هغه د 14 میاشتو دپاره چې کوم بندیزونه پخوا لګولي وو په چارواکو نه هغه یې تمدید کړل. زه فکر کوم چې دا به بیا خو څه ته یوه وخت ورکړی وي لکه ترامپ چې اوس دوباره ولسمشر شو نو هغه به خامخا د دیموکراتانو برخلاف د خپله برنامه وړاندې کوي او ورسره به دوی د افغانستان په مورد د مخکې بحثونه کړي دي. نو دی به خپله استراتیژي څه ډول اعلانوي. نو د دې نه سوا زموږ حکومت چې لکه استاد اشاره وکړه موږ شرعي وثیقه نه لرو چې پر مټې نړیوالو سره اړیکو ته مخه کړو او په ضمن کې موږ اداره حکومتي اداره لا تر اوسه پورې پر رسمي شوې نه ده دایمي شوې نه ده. نو بل هغه وعدې چې د دوحې د مذاکراتو په وخت کې به کېدې اوس دوی هغه په مقرر ډول سره وایي چې هغه وعدې او د ټول نړۍ دا وایي چې دا ولې نه مراد کېږي. هماغه وخت کې دغه وعدې وي چې د ښځو دپاره به د زده کړو او د کار کولو ممانعات به نه وي بلکې د اسلامي او افغاني ارزښتو ته په کتو سره به د عیاروي بالاخره به مخه څوک نه نیسي. په ضمن کې د حکومت د انحصار مسله هم وه چې هغه به هم نه کوي په هغې وخت کې په همغه وخت کې چې دا وعدې وي. اوس نړۍ همغه وعدې ترې غواړي وبښئ چې هغه وعدې مو ولې نه دی پوره کړي. نو موږ هم د نورې نړۍ د مصروفیتونه باید مونږ ګټه دلته واخلو نه دا چې غلي ورته پرېوځو. په یوازې د دې چې دوی راځي د موږ دپاره به بیا په راتلونکي کې یوه برنامه جوړوي ښه به دا وي چې موږ خپلې کورنۍ دندې ترسره کړو چې تر څو پورې هغه څه مو چې ژمنه کړې ده یقینا چې څه مو ژمنه کړې څه مو چې په دین کې دي څه مو چې په عرف کې دي چې هغو ته کوم ضرر نه وي د هغو مطابق وي هغه خو دې باید موږ وکړو. که څوک په موږ نه غیر اسلامي او غیر عرفي مسایل تحمیلوي په صورت کې موږ بیا حق لرو چې اعتراض هم ولرو او په هغه صورت کې موږ بیا د ځانه یو داسې غږ پورته کړو چې هغه څوک چې نه اوري هغه هم واوري. کور دی آباد. مننه. استاد محترم د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په کومه سترګه ګورئ او دوی د افغانستان په اړه فکر کوي څه نیت لري؟ د ملګرو ملتونو د سازمان په جوړښت کې چې د امنیت شورا له ټولو نه د حجم د نګاه نه وړوکی خو د اغیز او د قوت د نګاه نه ځواکمن جهت دی د پیل نه په بېعدالتۍ ولاړ جهت دی. ځکه د دویمې نړیوالې جګړې د پای په مهال چې په دې رابطه باندې نورو هیوادونو ته قناعت ورکړی شو زه فکر کوم هغه هیوادونو شاید تر اخره پورې دا قناعت صرف په دې خاطر نه منه چې دا به همداسې پاتې بلکې فکر یې کوو چې یوه جګړه پې ختمیږي او یو څه سیټ اپ به بیا په آینده کې اصلاحات رامنځته کېږي. خو چې کتل کېږي چې دلته 15 هیوادونه نه هر یو دا حق لري چې یوه خبره د په مزاج برابره نه وي ویټو کوي. یعنې د نړۍ 15 بدماشان ولو که 14 غړي ټول
چې 5 پکې 4 پکې دایمي او د 10 پکې نوبتي وي هغه په یو طرف ولاړي نو بیا د دې ویټو څه معنی دا یو ظالمانه حق دی چې ورکړل شوی او تر اوسه پورې د تاریخ په اوږدو کې هم د دې شورا له امله یوه قضیه هم یعنې د حل په څوکۍ نه ده ناسته د فلسطین تاریخي رابطې ته وګوره چې په 1948 کال کې د همدې امنیت شورا لخوا پرېکړه شوې وه په 4 غونډو کې چې باید یو موازي دولت د اسرائیلو سره باید د عربو لپاره یعنې د فلسطیني مسلمانانو لپاره ایجاد شي خو لیکن تر اوسه پورې ګورو چې کله شوروي ویټو کوي کله هغه وخت شوروي موجود و بیا چې زبرځواکه امریکا رامنځته شو بیا د د ویټو تعداد ډېر شو کله کله پکې چین او فرانسه او انګلستان هم پکې دا حق استعمال کړي اما دا پاتې نړۍ د دوی طرح هم د ناستې چې اوس به عقایان سوی زه فکر کوم چې نړۍ یو جذري تغییر ته اړتیا لري او د دې اړتیا په بنیاد باندې دا اوس چې فعلا په منځني ختیځ کې کوم کړکېچ روان دی چې د ویټو د حق په استعمال سره د فلسطین د مسلمان ولس 15,000 انسانان ووژل شو او 18,000 پکې ماشومان دي او تقریبا 11-12 شاوخوا پکې ښځې دي دا پاتې برخه یعنې عام وګړي اما هغه څه چې امریکا او اسرائیل ادعا کوله چې موږ به د حماس فزیکي او نظامي قوت او وجودي فلسفه له منځه وړو لیکن حماس هېڅ د منځه بې نه وړل شو بلکې ملت دومره وځورولی شو چې دا هره شپه اوسط ډول باندې د 100 په شاوخوا کې ماشومان او ځوانان او معمر انسانان مریه یې دوی وژني همدا اوس په جبالیه کې یعنې هغه قتل عام او هغه قیامت یعنې قایم دی اما دا انساني ضمیر چیرته دی چې ووایي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پرېکنده غونډه وکړي او ووایي چې بس په اسرائیلو دې هم باید برید وشي دوی ته هم باید یعنې قهر آمیز درس ورکړی چې ځکه چې هغه 2 ډول مداخله حق لري د امنیت شورا چې یو مسالمت امیز بله قهر آمیز د قهر آمیز مداخلې لار نه خو دا یعنې ښکرور دښمن چې نن هغه سوریه چې د بشار الاسد د استبداد په رڼا کې چې د پلار استبداد یا 39 کاله او بیا د زوی استبداد په مجموع کې 450 کاله د سوریې ولس په قیامت کې ژوند تیر کړل لیکن هغې چې نن یو نظام رامنځته کړی هماغې پسې بېرته بیا اسرائیل را روان دی امریکا پسې را روان ده بمبار کوي نو آیا د دوی انساني ضمیر او وجدان دا نه ایجابوي چې په هغې رابطه پرېکړه وشي خو صرف د افغانانو په رابطه باندې مانور ترسره کوي یوه لوبه روانه ده چې نه افغانانو ته خیر دی نه د حاکمیت ته خیر دی او نه نړۍ ته دا خیر دی ځکه افغانان تر اوسه پورې نړۍ داسې پیژني چې دا اصلا اهلیت نه لري څه به زموږ هم غلطي خو د دې ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ښکرور حیثیت هم نور د نړۍ له ورکول پکار مننه کور جواد صادق صاحب په تېرو 3 کلونو کې که ووایو ګڼې ناستې د افغانستان په اړه باندې وسولې افغانستان ته یې څه ورکړي دي دې ناستو بالکل هغه یوه ناسته چې کله 11 د سپتمبر واقع شو او ناسته وشوله ټوله دنیا یې راغونډه کوي راځئ چې ورځو پې 2001 کال کې بالکل او 20 کاله دلته یې دغه جګړه د یوې ورځې په فیصلې سره عملي کړه که دا وروستیو 3 کلو ته بیا راسو او همدغه شانتې چې اوس 3 کاله چې اوس دلته دوی اشغال ختم شوی دی دوی وتلي دي ما ته مني نه مني خو وتلي دي یعنې دا وطن یې پرېښوده چې څوک یې ملګري و هغه هم ورسره لاړل رالو دې ته چې اوس خو دلته امن دی اوس خو دلته یوازینی شی تر ټولو لوی حق دی یو انسان په بشري ټولنه کې هغه د ژوند دی اوس دلته ژوند محفوظ دی دا خاوره محفوظ ده د بیرونۍ مداخلې نه خلاصه ده تاسې سره تعهد شوی دی چې ستاسې هیوادونه ستاسې ملګري ستاسې همکاران ستاسې چې کومې مثلا ګټې دي په سیمه کې دي په نړۍ کې دي هغې ته به د افغانستان نه د افغانستان د خاورې نه د افغانستان د ولس نه تاوان نه رسیږي موږ ولیدل چې په دې 3 یا 3.5 کاله کې هیڅ هیواد ته نه تاجکستان نه ازبکستان نه پاکستان نه ایران ته د افغانستان نه کم خطر متوجه نه دی بلکې دا د دوی نه خطرات متوجه دي کله ناکله دوی لګیا دي هغسې کړنې کوي چې د افغانستان په چارو کې مستقیما مداخلې کوي یعنې د دوی په هیواد کې به څوک ووایي چې تا څه رقم حکومت جوړ کړ تا ولې فلانې خپل سړی دې بندي که تا په دې اقلیتونو باندې ولې ظلم روان کړی دی ته موږ افغانستان کله دا غږ په چا کړی دی یوازینی څه چې د افغانستان ښه صفت دی همې د سیاسیونو همې د خلکو همې د نظامیانو هغه د بیروني هیوادونو په چارو کې لاسوهنې نه کوي دا دوی دي چې نه یوازې لاسوهنې کوي لاسوهنه خو ډېره لرې خبره ده وړه خبره ده چې دوی مداخلې په نظامي لحاظ باندې کوي
په فکری لحاظ باندې کوي، په اقتصادي لحاظ دلته دغه کوي، دا یعنی یو رقابت شروع کړی دی. که دلته معادن ایستل کیږي نو دا ګوري چې زما برخه څونه پاتې ده، دا خو پکې زما برخه مو خوړله. دا بالکل لکه د یو قاب دی، یو لویه غوري ده د الوا، چې بس دلته باید یو څوک راشي او خپله ګټه اوچته کړي. رالو دې ته چې موږ هم ضرورتونه لرو، موږ هم غوښتنې لرو، افغانان هم د خپل حکومت نه غوښتنې لري، د هر حکومت نه هم دا غوښتنې کړي دي. یو شمېر حکومتونو په دې نوم چې کور کالي ډوډۍ وروره کور کالي ډوډۍ دې ځان ته وساته، دې خلکو ته به دې کار ورکړی وی، تحصیل به دې ورکړی وی، روزګار به دې ورکړی وی، زمینه به دې مساعده کړي وي، د دې وطن دپاره د اوبو نه به دې استفاده کړي وي، د فضا نه، د دوی د معادنو نه. دا خو زمونږ وکړو، دا خو د حکومتونو نه دي، دا خو باید د خلکو په ګټه استعمال شي. نو دا دی چې ملل متحد ته، شورا د امنیت ته، لویو هیوادونو ته د دې یو غږ دی، دا یو پیغام دی چې دلته چې کله جګړه وي تاسې به یوه ورځ کې ټول امکانات برابروئ، او چې کله بیا دلته د سولې خبره شي، د کومک خبره شي، د بیا رغونې خبره شي، دلته د خلکو په زخمونو باندې د ملهمه د پټۍ د ایښودلو خبره شي، دلته د دې 50 یا 45 کالو جګړې چې کم ناخوالې پرېښي دي، هم په سټرکچر په لحاظ باندې موږ خراب شو، زراعت ته موږ ګوره، صنعت خو د سره نه لرو، تجارت هم په کم ځای کې دی، اجتماعي ژوند په کم حالت کې دی. نو تاسې زموږ سره په ځای د دې چې د دې لارې نه اوس د دغې دریچې نه راوړاندې شئ، د جنګ د دریچې نه ټوله دنیا راغونډې، او د خبرو اترو د لارې نه یو 15 هیواده نه برابرې چې زما کور جواد. دا مهمه مسله ده، بیا در سره ځم. څمکنی صاحب، دغه ملګرو ملتونو امنیت شورا له یو طرفه د تعامل غوښتنه کوي، بل طرف ته بندیزونه غځوي، یعنې څه؟ دا خو یو هغه دی وایي د لیوانو سره غوښې خوري او د شپانو سره تندي وایي، دا خو یو ډېر مشهور متل دی. دوی خپل د ځان دپاره برنامې لري. دا همدا اوس هم که د امریکا په کل کې غرب دوی په د اوکراین په جګړه کې د روسانو سره یو تعامل وکړ، نو په صورت کې به دوی د افغانستان په طرف یا د هغو هیوادو په طرف چې دوی په برنامه کې دي خامخا دوی په روونکي عمل ترسره کوي. نو د دې په څنګ کې اوس داسې معاملې کوي دوی په خپلو منځو کې. زه داسې فکر کوم چې د سوریې په سر باندې به د اوکراین سره به معامله کړې وي، یعنی روسیه امریکا ته، سوریه امریکا ته او اوکراین روسیې ته، اوکراین روسیې ته. دغسې دوی نه دي کړي، دا د تاریخ په اوږدو کې کړي دي. دوی په خپل منځ کې اصلا اول د دوی چې د اتومي اسلحې جوړې کړي دي، دا خپله د بشر د حقوقو نه یو قوي سرغړونه ده. هغوی موږ پې ویروي په دې اسلحو باندې. نو آیا دا اسلحې دوی په دې نه پوهېږي چې دغه انسانان وژني؟ خو بشر وژني. بیا داسې نه چې یو کس وژني، او که یو بم استعمال شي نو هغه بیا په زرګونو انسانان د منځه وړي، حتی نه انسانان بلکې د ژوي د منځه وړي. آیا دا د بشر د حقوقو نه تیری نه دی؟ اوس نو یو چانس شته چې بالاخره اسلامي نړۍ په خپل منځ کې سره انسجام وکړي. موږ هم د خپلې یوې چوکۍ غوښتنه وکړو، لکه هند چې شپږمه چوکۍ غواړي، دا مسلمانان هم باید وي اومه چوکۍ وغواړي، ځکه چې یو مسلمه هیواد هلته نسته، زیات نه لري، هېڅوک یې نه لري. باید د ټولو په استازیتوب یو کس خو د مسلمانانو له طرفه وي چې هغه خپل دریځ هلته د مسلمانانو پیاوړی وساتي. ښه، اوس نو په کار دا دی چې اکثریت اسلامي هیوادونه چې دي دا په اسیا کې دي، په دې باندې باید کار وشي چې روس و چین و هند و ایران، همداسې منځنۍ اسیا هیوادونه، ترکیه، چې بالاخره موږ وشو کولی چې د ملګرو ملتو خو هسې هغه خپل حیثیت بایللی نشو ورته ویلی، شرم دی چې نوره ورته وایو. خو په یوه داسې سازمان باندې موږ دلته په د اسیا کې یو بحث ولرو، یعنی دلته موږ د شانهای تړون لرو، موږ د بریکس ټولنه اوس لرو، فرض کړه شانهای سیاسي تړون دی، تقریبا نظامي هم دی، د ناټو په مقابل کې دی، او بریکس مو بیا د G7 په مقابل کې دی، اقتصادي نه. و دلته موږ باید خپله د ملګرو ملتو یوه مؤسسه جوړه کړو د شرقي بلاک په حساب باندې، چې هغه وکولی شي داسې نه لکه د اوس وخت کې چې ظلمونه کېږي. چین هم په دې باندې باید فکر وکړي، هند هم وکړي، روسیه هم وکړي، چې داسې نه شي چې موږ د باران نه رامنډې کړو بیا نو د ترې ناوې لاندې ودرېږو، چې دغه هم خلکو باور ترلاسه کړي. خو روسیانو دا کار شروع کړی دی. پخوا هم کله شوروي اتحاد چې و د هغه اسلامي هیوادونه اکثرا
د دوی تر ګورت لاندې و، دوی به ورسره مرستې کومکونه کول چې وروسته بیا امریکایانو د پسرلي په نامه باندې یو برنامه ورته راجوړه کړ. ټول هماغه هیوادونه یې وځپل چې د پخواني شوروي اتحاد سره یا د ورشاو د تړون سره لاس یو. نو اوس هم پکار دا دی چې موږ خو دلته هغه بشري قوت هم په اسیا کې دی، اقتصاد هم په اسیا کې دی. اوس نو دغې اوس اړتیا شته چې موږ د دغسې جابرو ناستو نه موږ خلاص شو چې بالاخره موږ د ځانه یو څه ولرو. مننه کار آباد. درنو لیدونکو اوس هم لنډه دمه لرو. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. تودې خبرې خپرونه دوام لري. استاد محترم، پر نړیوالو ناستو یو لویه نیوکه دا ده چې دا پریکړې او مسایل یوازې د کاغذ پر مخ یو عمل ته پاتې کیږي. کله چې د نړیوالو قوتونو او یا د زبرځواک ګټې پکې بیا عمل ته په کاغذ پاتې کیږي، خو چې کله که د دوی پکې زیان وشي بیا داسې زر عملي کیږي، بلکې د نړیوال فورم نه مخکې عمل ترسره کیږي. د امریکا بیا نړیوال فورم د هغې سره موازي وروسته پسې روان وي، لکه د ستمبر د 11 د پیښې نه وروسته چې په افغانستان اشري یرغل وشو. اوس زه هغه هیوادونو ته حیران یم چې د شوروي د بلاک پیروۍ کې د سوسیالیزم مزې چې هغه څو هیوادونو وکړې، عام ولسونو څه ولیدل. همدارنګه د لیبرال دیموکراسۍ د بلاک هیوادونو کې بغیر له امریکې، انګلستان، آلمان او جاپان نه آیا اروپایي هیوادونو کم خوند واخیست؟ ایټالیا، اسپانیا، پرتګال چې وخت په وخت پکې تغییر د رژیمونو بې موسمه راځي، دا په دې معنا چې دغه نړیوالو قوتونو د غلا او د مکر و فریب د لارې نه څوک د لیبرال دیموکراسۍ په مفکوره مکلف کړي، څوک د یو وړاندې سوسیالیزم په مفکوره مکلف کړي، او زمونږ اسلامي او عربي هیوادونه هم دغې دوو بلاکونو کې دومره خراب شو چې صدام حسین او معمر قذافي او د یمن عبدالله صالح او آخر د بشار الاسد پلار عبدالاسد او آخر زوی هم جنازه پورته شوه. نو آیا بیرته ځایناست اسلامي نظام پکار دی او که نه د اسرائیل او د امریکا په لاړو لامده هغه عرب سیکولار چې نه اسلام تشمن دي، نه عرف تشمن دي، نه حتی د اسیا ګټو تشمن دي او صرف د امریکا د غلامۍ لاندې ژوند کوي. راځئ هغه ولسونو ته زموږ نور دا پیغام دی، خپل هیواد ته مو دا پیغام دی چې نړۍ د یو نوي جوړښت په لوري د بیولو لپاره پوخل په حاکمیت کې راولئ چې هغوی کله نړۍ ته ځي د نړۍ په فورم چې خبره کوي په یو هیواد کې چې هغه نظر څرګندوي چې نړیوالو ته قناعت ورکړي چې نه سوسیالیزم موږ ته جنت راکړ د سور جنت په نوم باندې او نه لیبرال دیموکراسۍ راکړ، یوازې د اسلام سیاسي نظام موږ ته ثبات راکولی شي، د اسلام اقتصادي نظام موږ ته اقتصادي پرمختګ راکولی شي. خو له بده مرغه چې نړۍ چې چېرته هم داسې یو نظام رامنځته کېږي سم د واره هلته بیا هغه غلامان کوي لکه د شهید مرسي واکمني چې کله واک ته ورسېده نو په 3 میاشت کې د سویس د کانال عایدات د 10 کلونو د عایداتو نه زیات په 3 ولې چې میاشتو یو پاک لاس ته دا څه ورسېده. کله چې ګورو چې په قطر کې یو نظام د بدلون په لوري ښه روان دی، ترکیه کې یو ښه نظام روان دی، هلته هم بیا هماغسې کارونه کېږي. اوس چې په سوریه کې د بشار الاسد د واکمنۍ پر خلاف یعنی کوم ملت راپاڅېدلی او د ملت ټولو غوښتنه دا ده چې د ابو محمد جولاني په قیادت کې د همدغې خلکو حکومت د اعتبار وړ دی، لیکن مکار امریکا کله عراق ته لاس اوږد کړي، کله ترکیې ته لاس اوږد کړي، صهیونستي رژیم ته ماموریت ورکړی چې ځه هغه اتومي وسلې او کیمیایي او شیمیایي وسلې چې دي چې ګواکې عراق کې خو دروغ ویلو په سوریه کې دې امدام بمبار کړه. اوس د دروغو د حجت د قایمولو لپاره چې ګواکې موږ په عراق کې بمباره کړي دي، د صدام حسین قوت هم ختم کړی، د بشار الاسد قوت هم ختم، مګر د ملت قوت ختموي. لکه څنګه چې سمکني صاحب ویلې که چیرې دا زور ناروایي او د اتوم وسله ناروایي او هغه لرې واټن ویشتونکي توغندي چې هغه کیمیاوي وسلې پکې کارېږي ناروایي، نو د امریکا لپاره ولې روا دي؟
د روسیې لپاره ولې روا دي د نور هغه هیوادونو لپاره ولې روا دي چې د خپلو دغې قوت په لرلو سره ولسونه ښکېلوي او د ولس نه یو غلام به جوړوي کله د سعودي غلام د دې لپاره چې الله ماته به اتومي انرژي راکړي لیکن وم کتل چې د فلسطین په جګړه کې دغه بې همتو چلتار پوه شو چې کوم تاریخ پرېښوده د دوی د نیکونو لپاره عار دی زموږ لپاره عار دی چې موږ وایو چې کومې قبلې ته چې موږ لمونځ کوو هغه قبله اوس هم محاصره ده موږ هغه بیت المقدس چې د مسلمانانو لومړنۍ قبله وه د هغې د ازادۍ لپاره کوښښ کوو د دغې اوسنۍ قبلې د ازادولو لپاره هم کوښښ پکار دی خو لیکن له بده مرغه چې مسلمانان د غرب او د شرق د ختیځ د شلمې پیړۍ د ختیځ د لینن او د هغې نه مخکې د کارل مارکس د فلسفې په پوچو فلسفو باندې دومره وغولېدل چې ملتونه آخر په خپل حماقت باندې راویښ شو لیکن بیا مسلمانان عبرت نه دي فکر کوي چې ګواکې امریکا به موږ ته د امنیت په شورا کې د خیر فیصله وکړي ګواکې روسیه به موږ ته د خیر فیصله وکړي هماغه روسیه چې د ایران سره په ملګرتیا د بشر الاسد مستبد رژیم ړنګولو خو چې کله ته ورته غوړه مړۍ په لاس ورله چې زه د لوهانس او ډوننس او د کریمیا او دغه نورې سیمې مې چې نیولي دا نور ماته پاتې کېږي نو امریکا ته سمدواره سر ټیټ کړ او په سوریه کې د داسې بدلون شاهد شو چې اوس امریکا او اسرائیل دواړه غواړي چې هغه د ولس قیام د ځان په ګټه تمام مننه کورابات صادق صاحب دغه بندیزونو برخو ته راسو دوی بندیزونه د 14 میاشتو لپاره نور غځولي دي د هغې له ډلې یو د سفر دی بل هم د افغانستان شتمنۍ دي د دې تاوان چاته رسیږي ټول خلکو ته صاحب تاوان ټول خلکو ته رسیږي عامو خلکو ته رسیږي ما مخکې په دې دویمه برخه کې دې ته اشاره وکړله چې موږ 50 کاله نږدې جګړې ځپلي استو زمونږ زخمیان زمونږ مړي زمونږ معیوبین زمونږ کونډې زمونږ یتیمان زمونږ مهاجر چې 20 کاله نه چې 40 کاله مخکې چې چا پاکستان ته هجرت کړی دی نن په خپله خوښه بیرته راځي ډانګي پې نه ږدي چې کم خلک ایران ته تللي دي هغوی بیرته په خپله خوښه افغانستان ته راځي نه راځي هغه چې 40 تللي دي خو تللي دي دا چې اوس پسې روان دي دې ته څه وی خو دا دلته فقر دی تنګدستي ده بیچارګي ده یعنې حتی قحطي ده کار نشته دی روزګار نشته دی ستاسې خو چې کوم څه د تجارت دپاره د صنعت دپاره د زراعت دپاره د پرمختګ دپاره د علم دپاره حتی د علم دروازې ولې وتړلی شي و دلته خو ما مخکې یو ځل تاسو ته ویلي چې په یو برنامه کې چې څنګه دلته اقتصاد محوره سیاست امارت اسلامي روان کړی دی ښه سیاست دی ښه کوټلی سیاست دی د هیڅ چا سره په ټکر کې نه دی د هر چا چې دلته ګټې خوندي دي چې زما ګټې هم په نظر کې نیسي زما د خلکو ګټې هم په نظر کې نیسي د حکومت ګټې هم په نظر کې نیسي که زه ماشینري نه لرم که زه انجینر نه لرم که زه ډاکټر نه لرم که زه د استخراج څه نه لرم مهرباني وکړه ته راشه مګر یو بل محور دی هم د دغې خپلو حکومت او د سیاست په اډانه کې راولي چې هغه چونکې دوی علما دي د دوی نه زمونږ تمه کېږي دوی ته خدای وایي چې لیتفقهوا فی الدین تاسې په دین کې تفقه حاصل کړئ تاسې خلکو ته انذار وکړئ تاسې العلماء ورثة الانبیا استئ انبیاو نه څه شی پاتې شوي دی علم پاتې شوی دی دین پاتې شوی دی دعوت پاتې شوی دی د الله کلام پاتې شوی دی هغه ټول خیر دی انسانیت ته د پیغمبر راتګ خیر دی د دوی د وارثینو به خیر نه هغه به هم تر ټولو لوی خیر تر ټولو لوی خیر دا دی چې موږ ځان وپېژنو چې ځان هم وپېژنو خپل رب وپېژنو د دې رب او د ځان د پېژندلو لپاره دا نه ښځه شرط دی او نه نر شرط دی مونځ اودس روژه زکات جهاد قتال او صدقات څه شی چې دي عمره په دې ټولو عباداتو کې هغه فرضي دی او که هغه نفلي دي ښځې او نر شریک نه دي خو شریک دي زه وایم چې زه خو لا دا وایم چې د مکتب دروازه څه کوي چې موږ باید د امنیت تر دې کچې ورسو چې هغه منهاج د پیغمبر علیه صلات وسلام د مدینې په میثاق باندې برابر وي زه وایم جوماتونو ته ښځې پرېږدو او موږ پرې د مکتب دروازه وتړو دا خو سمه نه ده که دلته امن دی که دلته سوکالي ده که دلته د خلکو عزت آبرو او مثلا سر او مال محفوظ دي نو زه خو وایم چې جومات خو تر ټولو د امن ځای دی زه اوس ډېر خوشحالېږم چې کله سهار یا کم وخت سړی جومات ته ورځي او ګوري چې دا ښه بوټان څپلۍ د خلکو بار پرتې دي معنا دا چې مخکې دا نه و بار پراته حتما به یو سړي ځان سره دننه نه ایستل یعنې د یو بوټ
هغه امنیت زمونږ نه و تامین کنه. نن د خلکو د سر مال او آبرو حفاظت راغلی چې راغلی تر ټولو مخکې باید موږ د جوماتونو دروازې حتی د ښځو په مخ پرانیزو. مکتب خو لرې خبره ده، پوهنتون خو لرې خبره ده، دا خو د عبادت ځای دی. دلته خو چې څنګه سړی عبادت کوي ښځې هم باید عبادت وکړي. او تعلیم که هغه پوهنتونونه دي، که هغه انسټیټیوټ دی، که هغه زموږ د صحت برخه ده، هره برخه چې ده دې دواړو کې لازم او ملزوم دي. ښځې او نر دا یو د بل نه بیل شوي دي؟ نه دي بیل، دا خدای نه دی بیل کړي. ابتدا د انسانیت الله پاک د آدم او د حوا نه کړې ده. نو د قیامت د ورځې پورې به دا تسلسل رواني. علم به هم باید موازي رواني، تجارت هم باید لکه د خدیجة الکبرا او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته پیسې ورکړي، تجارت یې پرې وکړه. هر یو څه کې باید زمونږ دا دوه پایې په مخ بوتلی کړو تر څو چې مونږ وکړی شو خپل ځان بساینې ته ورسو. او که څوک بیا هر څونه بندیزونه لګوي ودې لګوي چې مونږ یې وي. مننه. سمکرنګ صاحب، دغه بندیزونه تقریبا د ټولو په خوښه لګېدلي دي. اندو تفکر دا دی چې روسیه او چین ته دې خوا تمایل لري، یا شرقي بلاک د امریکا او یا د غرب د بلاک خلاف دی. نو دا پر څه معنی دوی ورته ګوري او پر افغانستان بیا هم بندیزونه غځول کېږي په داس حال کې چې موږ ته د دوستانو خطاب کوي. هیڅ کله باید موږ په دې باندې ځونونه ونه غولوو چې زموږ دپاره به یو څوک ځانګړی کار وکړي. دوی هغه قوانین چې جوړ کړي دي هغه د دې دپاره جوړ کړي دي چې دوی په خپلو منځو کې معاملې وکړي. اوس ګوره د افغانستان په قبال کې هم شرق هم غرب دا خبره کوي چې په افغانستان کې دوی په اصطلاح چې تروریستي ډلې موجودې دي، خو هیڅ کله نه وایي چې چیرته دي، څومره دي، څوک یې تجهیز و تمویل کوي. خو اوازه یې پورته کړې ده او هغه هیوادونه چې هغوی په یوغو خبرو کې خیر د هغوی هم ورسره بدرګه کوي. اوس نو موږ که چیرې په دې باندې ځونونه غولوو چې هغوی به د موږ دپاره کار وکړي، دا ښه خبره نه ده. خو دوی خو ځانونه لنډ رابولي، ملګري راسره کوي. اوس ګوره چینایان به ته وښیم د دوه روسیه او چین چې دی موږ په طرف کله کله وار ډبره اچوي. چینایان دغه فرصت غواړي چې د میساینک کانم ونه باسي، د ځان دپاره یرغمل نیولی دی چې کله ورته اړتیا شو بیا به دا کار کوي. مخکې امنیت بانه کړی، اوس خو امن تامین دی. راغله اوس روسان به درته وښیم، کله یایي چې په موقت ډول به د تور لیست نه وباسو، هلته کرغیزستان ته و کازاخستان ته و ازبکستان دغو هیوادونو ته چې دوی د تحت الحمایه دي، هغوی ته وایي چې تاسې مې داسې یو کار وکړئ چې حد اقل موږ د هغه د تور لیست نه وباسو. تور لیست نه خو تا دا خلک ډېر مخکې وبسلي دي. په هغه ورځ دوی وبسل چې کله دی په دوحه کې تړون سره لاسلیک کړو. دغه تړون خو چې څنګه لاسلیک شو د ملګرو ملتو د موسسې د امنیت په شورا کې دا تایید شو. فکر نه کوئ دا څنګه تور لیست دی؟ سفر بندیز دی، د امارات مشران سفرونه کوي. خو سوال هم دا دی چې موږ یو بل محلي متلونه دي کله کله وربي کوو چې دا خلک ونه وایي دا خلکو متلونه نه دي زده، وایي یا مې خور مه بوله یا مې چیچا مه. داس خبره ده، دوی هم دغه دواړه کوي. هیڅ کله به دوی په خپلو منځو کې هغه دوی چې د ځان دپاره نړیوال اصول ټاکلي دي د ما او تا دپاره دوی هغه نه خرابوي. هغه په کل کې دوی سره یو فکر دی. څنګه دوی درېیمه درجه هیوادونه، دویمه درجه هیوادونه استعمار او هغه کې د استعمالي کې، دا خو د دوی پلان دی. اوس په ټول دوی د خپل منځو کې بحثونه لري د ګرم لاینو په نامه باندې، دوی په خپل منځ کې د اړیکې لري. هغوی خو د امنیت شورا چې هلته دایمي دفتر دی په نیویارک کې، دوی هلته دایما 15 نفر سره ناست وي، په دایما 24 ساعته فقط بدلیږي را بدلیږي چې په حادو شرایطو کې وبل سره دوی اړیکې باید ولري. لکه په تیر وخت کې چې په سیستم کې کوم تغییر راغلی و چې بالاخره سرو لاینو کې پارک راوچل اتومي اسلحې استعمالیږي، بالاخره دوی سره ووی چې نه 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 دا کیدای شي تخنیکي غلطي وي. دغې ته باید نور موږ تمه ونه کړو چې دا به موږ په هغه وکړي. روسان ولې څومره چې بندیزونه دي په دو ایران خو لګېدلي دي، دغه نه پورته نوره خو بندیزونه هم نشته، لیکن بیا دوی موږ بیا په رسمیت نه پیژني. خو ډارېږي د چا نه؟ د امریکې او د هغو متحدینو نه ډارېږي چې نشي چې د افغانستان د لارې هلته مو په رسمیت هم پېژندلی وي، دلته به داسې یوه بلا را سر کړي چې موږ به پرې وخوري. لکه په سوریه کې چې دا کار وشو، تر دغه سوریې کې د یوه هفتې مخکې څوک خبر و چې دغه داسې څه به قوت به رامنځته شي چې بالاخره بشار اسد پر ځمکه وولي.
خو دا چیرته ساتلی و چیرته هغه کړی و دا روسان هم دغې نه ویرېږي کور دی آباد مننه استاد څنګه شونه ده چې په داسې ناستو کې لکه د ملګرو ملتونو امنیت شورا یا عمومي ناسته یا اسامبلۍ په دې کې یو واقعي حل لارې ولټول شي هغه که د هر هیواد وي افغانستان او نور دا چې موږ نیغ په نیغه د ملګرو ملتونو په جوړښتونو کې اغېز وشي نو دا زموږ د وس نه پوره نه ده غرب او شرق یعنې په دې معنا چې د شوروي ځایناستې روسیه او د هغې د بلاک ملګري هیوادونه په دې متفق دي چې د اسلام تعلیمات خلکو ته بدنام کی او اسلام خلکو ته د پوښتنې لاندې راولي کله چې په تېره پیړۍ کې د غرب دیموکراسي خلکو وازمایله او په 21مه پیړۍ کې وازمایله او د شوروي کمونیزم هم ختم شو د دواړو سره دا اوس ویره پیدا شوې چې اسلام د یو بدیل په توګه په ولسونو کې په ډېره چټکتیا باندې پرمختګ کوي د غرب ځوانان د اسلام پیروان ګرځي اوس د دغسې لارو نه چې د قال په ژبه موږ ته یوه خبره کوي او د حال په ژبه راته بل څه وایي د حال په ژبه وایي چې د قال په ژبه وایي چې تاسو د نجونو مکتبونه خلاص کوئ تاسو ټول شموله حکومت یا د بشر حقوقو ته ژمن پاتې شي اما د حال په ژبه اصلا د امریکا او روسیه غواړي چې زموږ مکتبونه بند دي دلته سیاسي تنوع نه وي دلته ځوانان بیکاره وي نړۍ ته وښیي چې د اسلام په نوم چې کوم حاکمیت راغلی هغه دغسې دی اوس بله لار هغوی سره نشته نو د دغې بدنامۍ لپاره موږ باید په دې خپل ګریوان کې فکر وکړو چې آیا دا کومې کړنې چې موږ کوو دا خو د امریکا له خوا نه د حال په ژبه تایید دي صرف د قال په ژبه خلک ولئ نړۍ ته قناعت ورکوي چې ګواکې موږ په حقیقت کې د دې خلکو نه غواړو هغه روپیان ته لږ برابر دي هغه غولئ اما د حال په ژبه امریکا هم دا شی غواړي ځکه هغوی په دې پوهېږي چې د طالبانو اسلامي امارت ځوانانو جهاد ګټلی دا د جذبې خلک دي دا د احساساتو خلک دي نو په دې بنیاد باندې هغوی داسې کارونه په موږ باندې کول غواړي چې اسلام بدنام نو ما او تا باید ولې فکر ونه کړو ما ته په دې نه پوهېږو چې په دې کارونو کې سره زما نه ولس بېزاره کېږي دا چې ګوره چې پوهنتون کې ته د یو سلیقې په بنیاد باندې ځینې استادان منفق کوې او یا مثلا په د نجونو زده کړو په رابطه باندې تر اوسه پورې بندیز هغه طبي انسټیټیوټ ته هم پراخیږي نو دې معنا خو همدا ده چې هغه څه چې غرب غواړي زموږ نه غیر شعوري وشي ولې فکر ونه کړو موږ خو باید د تاریخ په اوږدو کې د اسلام چې کوم حاکمیت کوم امتیازاتو چې نړۍ پیژندل هغه خو اوس نړۍ پې وپېژندل بېرته رانه په دې ترتیب باندې اوس بدنامول غواړي چې ګوره د اسلام د حاکمیت مثال خو د افغانستان کې د اوسني حاکمیت دی او اوسني حاکمیت ته وګورئ ځوانان ترې تېښته کوي د نجونې زده کړې ورسره نشته دی د کار زمینې د خلکو لپاره نشته دی هر څه په سلیقه روان دي نو آیا موږ د اسلام نه بندګي کوو راځئ چې لږ فکر وکړو د خپل ملي وحدت ته لارې نه نړۍ ته د وحدت درس ورکړو چې کله موږ غواړو چې افغانستان د علامه اقبال د شعر مطابق چې که دلته فساد وي فساد د اسیت به خپرېږي که دلته پرمختګ وي او یو سعادت و نیکمرغي وي آسیا به نیکمرغي موږ د تاریخ په اوږدو کې چې د لاجوردو لار وو د ابریشمو لار وو نو اقتصاد محوره پالیسۍ سره به دا وشي خو آیا د اقتصاد محوره پالیسۍ سره هغه خلک چې دلته راغلي آیا هغوی سره موږ مرستې وکړو مننه استاد بعضې شرکتونو سره بېرته زموږ بې باوري پیدا شوې ده هغه خلک چې راغلي دلته چې یعنې اقتصادي پانګونې کړي د ځینې هیوادونو هغوی اوس بې باوره کېږي د خپل ولس ته بې باورۍ په نتیجه کې نو په کار دا ده چې موږ هغه څه چې زموږ د په لاس باندې په غیر شعوري توګه ناخبره باندې د اسلام د بدنامۍ لامل ګرځي په دې د خپل ولس سره مشوره وکړو او د دغې غربي او شرقي دواړو بلاکونو دغه نوي توطیې باید موږ رسوا کړو مننه کور آباد صادق صاحب څنګه شونې ده چې دا ډول ناستې د افغانستان په ګټه راوڅرخوو دوی کې وغواړي که نه دا ملل متحد یې وغواړي سازمانونه یې وغواړي که هغه OIC دی که هغه ملل متحد دی که هغه نور لوی واړه سازمانونه دي که د سیمې هیوادونه دي که زموږ په تړاو په دوحه کې غونډې کیږي که په ترکیه کې کیږي که په داخل او په بیرون کې کیږي د دې دپاره ګرانه خبره نه ده ځکه شی لري سیاسي قوت لري نظامي ځواک لري او اقتصاد هم لري صحیح ده زبرځواکه هیوادونه دي دوی کولی شي یو چا باندې یو څه په زور هم تحمیل کړي او په مسالمت آمیزه توګه هم تحمیل کړي نو دا کولی شي سازش کولی شي خبرې اترې کولی شي او قضاوت کولی شي مرسته کولی شي توصیه کولی شي دا هغه مسالمت آمیزه لار ده مګر تر ټولو زیاته دی 90% قهرامیزه لار همیشه استعمال کړې ده چې ملتونه څنګه وځپي حکومتونه څنګه ونیسي د منابعو نه څنګه استفاده وکړي هغه ارزښتونه یې څنګه دوی خو دا کوي صادق صاحب موږ تاسو ته څه کول موږ ته اوس داسې پکار ده دا زموږ خبره که وکړو نو راځئ دې ته وګورو
چې دا ډېر چې راواخلې دا جمهوریت دیموکراسي د ازادي د بیان چې دا نوی او سټرکچر او شکل او صورت د ملکونو وړاندې کړی دی 2 لا 300 کاله به نه کېږي. زما استاد د اسلامي حکومت څونه وخت شو د حضرت ابوبکر صدیق نه را په دې خوا دا د پیغمبر علیه السلام دور بعد د نبوت راواخلو دا د ابوبکر صدیق نه را په دې خوا د عباسیانو تر دوره پورې 980 الا 1000 کاله په دې دنیا باندې حکومت شوی دی. چا حکومت کړی دی او د کوم ځای نه یې کړی دی؟ 3 براعظمه د هغه زمانې 3 براعظمه چې د استرالیا او د امریکا او د هغه وخت کې نه وو. صحیح ده. دوی د حاکمیت لاندې وو، د قدرت لاندې وو، نه نننۍ ټکنالوژي وه، نه نننی عصر و، نه دا حالت و، نه دغسې تجارت و، مګر د مراکش نه ونیسه او د اندونیزیا پورې په یوه قومنده چلیدل او د جنوبي فرانسې پورې دا ټول د طارق بن زیاد د دی. اوس رالو دې ته زه فقط یو ټکي ته غواړم په دې اخر کې اشاره وکړم. ملتونه که هغه شعوري سطح دیزي ته رسېدلي د ملل متحد په مقابل کې غیر مصالحانه، غیر جابرانه، غیر وحشیانه راپاڅېږي او خپل حق دې وغواړي، غوښتنه دې وکړي، دا د ملتونو نماینده دی، ملتونه دې راپاڅېږي. او د شورای امنیت په مقابل کې دی 192 هیوادونه یا حد اقل دا 100 هیوادونه په دې څه بلا لګېدلې ده راپاتېږي چې دغه اویا کاله تاسې دا جهان وزبېښه، زموږ نه هم ګټه واخیستلې، تاسې دا 15 هیوادونه یاستئ، ویټو ستاسې په لاس کې دی، امنیت شورا ته فیصلې ستا کېږي، حمله کې څوک ځان سره ملګری کې د چا نه جدا کېږي. موږ هم حق لرو د دنیا کې دا مملکتونه د دوی په وړاندې هغه راپاڅېدل نوې مچه مصالحانه غږ دې پې وکړي او ملتونه د ملتونو. مننه. څمکنی صاحب څه کول پکار دی؟ خو موږ ته خو دا کول پکار دی، په بار بار مو ویلي دي چې د کور دننه موږ باید خپلې زړې بړستنې یورې وګنډو. دغه د نیمې پیړۍ ستونزې دي په مختلفو دورونو کې، چا په سوسیالیزم، چا په اخوانیزم، چا په کومو لارو باندې یو یې کافر کړو بل یې مسلمان کړو ویې جنګولو. اوس دغسې حکومت راغلی دی چې دغه حکومت نه بل حکومت خو غیر ممکن هم دی. نو په دا ټولنه کې یو ملا پاتې و، که د ملا صاحب دغه ځای کې یو څه غلطي وکړي، پاول وکړي لکه په لوبه کې، نو بیا به هغه تامه توقع چاته سړی وکړي. نو اوس موږ دوی بيدي په دې کې د ولس سره مرسته وکړي او موږ ولسونه دوی سره مرسته وکړو چې په ګډه یون ترسره کړو. راځئ چې لویې جرګې دایرې کړو، خپل عنعنونه کار واخلو. د موږ لویه جرګه د ټولو د نړۍ د پارلمانونو نه جدا ده. په دې کې موږ باید په کورنۍ مسایلو باندې بحث وکړو، په بهرنیو باندې وکړو، د سیمې سره د اړیکو باندې بحث وکړو، دا د ګاونډیو سره باید بحث وکړو چې څه وکړو، د چا سره په کوم وخت زمان کې څه باید وشي. او بله دا دی چې په تاریخ کې په دویمه نړیواله جګړه چې کله وه په افغانستان کې یو څه امن راغلی و، هغه وخت کې د مشرانو هغه نه و، یو حکمت نه و چې دوی داسې ښه هغه کوله، ښه حکومت یې کوه. خو نړۍ مصروفه وه په اروپا کې، اوس بیا مصروفه ده. اوس که چیرې هره ورځ موږ د لاسه ورکوو، خپل مشکل نه حل کوو، دا زموږ په زیان ده او دا به سبا نه وي. سبا به نن خو به موږ پالیسي ورته جوړه کړو چې دا راسره ومنئ، او که دا موږ ونه کړل بلې ورځ ته به دوی راته جوړه کړي، لاس کې به یې کوتک هم ورسره وي، بیا به خپله راباندې مني، بیا به هغه در باندې مني، که راواوي که نه راواوي. دا دلته نه دي شوي، په ټوله نړۍ کې داسې شوي دي. اوس ښه خبره به دا وي چې نوره اوس ورځې تر ورځې ګوره دښمنان په موږ کې تبلیغ کوي، دښمنان په موږ کې راننوځي. حتی داسې خلک یو بعضو مراجعو ته یې وغوښتل چې هغه هېڅ د دې دینه چې دوی باید غوښتي وای، لیکن علی فشار شاید وکاروي. دغه څه چې موږ په دوحه کې کړي دي هغو ته باید یو ځل بیا کتنه وکړو، بالاخره په هغو باندې موږ کار وکړو چې څو سبا ته بیا د ټرمپ درته ونه وایي چې د دوحې تړون د نقض کړی دی یا د هغه موادات یې نه دي تطبیق کړي. راځئ چې مخکې له دې نه چې ټرمپ یو کار کوي، بیا حکومت راځي خپله پالیسي اعلانوي، موږ ورله مخه هر څه جوړ تیار کړي وي چې دوی د موږ نه مخ وګرځي او بالاخره به موږ سره هم د ګاونډیو باور زیات شي، هم به د لویو قدرتونو باور زیات شي او د شرمه به دوی بیا په موږ نه به دسیسې نه جوړوي، نه به نه راباندې راځي. کور آباد. د باستر نو ګډونوالو له تاسو ټولو یوه نړۍ مننه. کور ماباد چې زموږ بلنه مو ومنله.
درنو لیدونکو له تاسو خپل ټولو همکارانو په مننې زموږ د نن شپې تودې خبرې په همدې ځای پای ته ورسېدې. تر بیا د خدای په امان.